کدا غي ته صدیق. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رور پښتنه کړی د چې یو ځمکه د غي ته صدیقاری زوبدي او څه د برمی وبدي نو په دې ځمکه کې بیا عشر دی که نصف عشر دی. جناب محترمه د کاریز په مسله کې اختلاف دی د فقهاو په منځ کې، په دې کې عشر دی که نصف عشر دی. خو لیکن هغه کاریز چې په هغې باندې خرچه کیږي، یعنی هغه صفائی کیږي کال په کال یا مزید اضافه څخه خرچه ور باندې کیږي، نو بیا ګوره باغې کې نصف عشر دی. دا مسله صراحتا په احسن الفتاوا کې ذکر ده او فتاوا فریدیه کې ذکر ده. احسن الفتاوا کې باقاعده طور سره فارسی استفتاء کړی ده. دا چې می فرمایان علماء دین و مفتیان شریمتین کی در دیار مان کاریز و قناتها هستند که از مزرعه تا منبع آب مثلا 12000 بغل فاصله دارد. وګدا مسله ورته کړي چې زمونږه کاریزونه دي او هغه 12000 بغله یعنی 12000 زراع لاسونه دا دغه نه لري دي، دا د وبونه او د هغې منګه بیا صفایي کوو، نو بیا د ورته ویلي دي درین صورت نصف عشر واجب است قیاسا علی الغروب والدالیه. لنډه اوږده دا د کم کاریز باندې چې خرچه کیږي او د کاریز خرچی ورکول کیږي یا صفائی کیږي، نو بالکل هغه کاریز هم په حکم د دغه کې دی، دولاب کې دی، یعنی په شان ته د ارټی کوی دی. او چې کله ور سره بیا دا برما یو ځای شو، تاسو لا دا بیا فرمایلی دي چې یاره ډیر وخت پکې دا برمینه وبه دغه کیږي یا کسبي وبدي. نو محترمه د دې کې خو بیا یقیني ده دا مسله مې بیا فتاوا رحیمیه کې وکړه چې وزمکه دا او هغې ته نهري اوبه څه ناڅه ورکولی کېږي، خو ډېرې اوبه ورته اسمان نه راځي. نو هغه بیا ورته ویلي چې بالکل چې کله یو ځلې نهري اوبه دې ته راشي، یعنی د نهر اوبه راشي او خرچه ور باندې وشي، نو بیا که هغه دا ټول دغه وخت دغه شي باراني اوبه کې بیا هم په دې کې نصف عشر دی. وایي د دې داسې مثال دی چې یوه نهري ځمکه ده، یعنی اوي ځمکه ده، د اوبو لاندې ځمکه ده، خو هغه سر او کال بارانونه دي، اوبو ته یې چېرته هم ضرورت پېښ نه شه د دې نهر اوبو ته، نو ولې بیا به په هغې کې عشر وي څه؟ نه، په هغې کې به عشر نه وي، ځکه چې عام طور سره په هغې باندې خرچه د دې اوبو والا کېږي. نو دلته هم چونکې ورسره دا نورې اوبه یو ځای شوي دي او که په دغه کاریز باندې د دوی خرچه کېږي، نو دا کاریز هم بیا د اوي اوبو په ځمکه کې دی، نو په دې کې نصف عشر دی قربان. دا مسله ما درته ویل احسن الفتاوا 4 جلد باب العشر والخراج باقاعده طور سره مسله ذکر کړی د عنوان ورته دای خې دی کاریز کې پانی میں نصف عشر واجب ہے. بہرحال نو الله تبارک و تعالی دې عمل توفیق را نصیب کی.